دا مجلس چې کوم مشاعره ده راځم خپله مشاعره د افغانستان محترم شاعر د مطیع الله تراث صاحب په انداز سره پیلوم. په بدنتۍ چې څوک راغلی سره نه دی وړی، په بدنتۍ چې څوک راغلی سره نه دی وړو، دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خط خوړلی، په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترې نه ځي خامخا ماشي لړم خوړلی، په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترې نه ځي خامخا ماشي لړم خوړلی. مونږ غریب یو خو د چا برنګ کتو ته ټیټ نه ګورو، مونږ غریب یو خو د چا برنګ کتو ته ټیټ نه ګورو، هر یو ګستاخ ته مو د سر سترګې په تلي کې ایښې، د همت دنګې منارې مو تر اوبو ټیټې دي، هرې ملۍ ته د سرونو په پوړو خېجو، د همت دنګې منارې مو تر اوبو ټیټې دي، هرې ملۍ ته د سرونو په پوړو خېجو. خلک زمونږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري، خو دومره بد نه یو دا مخونه مو غربت تور کړي. که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو، دا به ثابته شي چې مونږ د منپسند خلک یو. که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو، دا به ثابته شي چې مونږ منپسند خلک یو. څو ظلمو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی، وداس کوی شو مونږ د خدای ارګ ته څه ډېره کړې. که اجازت وي نو یو څو تنقیده لرمه، که اجازت وي نو یو څو تنقیده لرمه. امید کوم چې د تندو کرښه مو ګونجې نه شي، چې د شرابو په بوتل باندې د چا مهر وي بند کړي، دا هم انساني تخلیق ته زیان رسوي. او زه د مذهب په اعتبار خبره نه کومه، دا اثبات شوي چې زنانه مرضونه جوړ شول. ما ته وایي مړ به شي بندي به شي ټکر به وکړي، ولې ونې سپینې مه وایه مه وایه خپل سر به وکړي. وخت بدل شوی دی، سړی خبرې هېرې که نور، تل وې سړی ولې خبرې هېرې که نور. څنګه یې هېر کړم څنګه یې هېر کړم، ما نه سل زل په سلمې خوړلي، خو پښتونستان زما 40 زره زلمې خوړلي. چې مړه پرې نه یو مونږ دا دین تر هغو نه پرېږدو، پښتانه یو پښتو کوو پښتو نه پرېږدو. څوک به د دې دین او پښتو په سر سودا نه کوي، دې کې که سر لاړو که مال لاړو پروا نه کوي. دا تګ راتګ پښتونولي را سره نرمه لره، اوبه د یخې ډوډۍ د مولا ګرمه لره. دا تګ راتګ پښتونولي را سره نرمه لره، اوبه د یخې ډوډۍ د مولا ګرمه لره. د سترګو تور مې په پښتو پښتون کاته سپین کړي، لکه سپین غر مې دې ولسته تور ویښته سپین کړي. دا زه چې پایم دا د ترې په یارانو پایم، د خپل ولس په دعاګانو پایم. که د ارمان په زړګي پاتې مې راځه ورسره، لاس دې ازاده سوله بل کور تېره ورسره. اوس د افغانستان یو بل شاعر قدرمن اکبر پروانه صاحب انداز ته راځم. منم چې په وطن کې به مې بوی وي د برودو هر ځای، منم چې په وطن کې به مې بوی وي د برودو هر ځای، خو د ګلانو خوشبو له عطرې بدلېدل زده نه کړل. منم تالا والا شوه هر یوه مړۍ د وطن، خو لوړو غرونو مو له ځایه خوځېدل زده نه کړل. او داسې ژوندون لري وطن مې چې مرګ ستړی دی پرې، خو زلمو پیغلو مو له مرګه وېرېدل زده نه کړل. منم چې هر نختر او هر چنار په اور سوی دی، خو سندرغاړو مرغو لا ترې الوتل زده نه کړل. منم چې ډېرو زلزلو په غېږ کې ونیولو، خو دې سرلوړي وطن چیرې غورځېدل زده نه کړل. او ماشاءالله پروانه یې د داسې خاورې بچای چې هیڅ دښمن ترې نه په روغو خپو وتل زده نه کړل. اوس د صداقت نیازي صاحب انداز ته راځم. ګیله نه کوم خفم نه یم، نه کاڼه دي نه ړانده دي، زه یو ځوان یم دا مې حال د آیندې ته مې غمجن یم. ټوله ورځ بازار کې ګرځم بس له ډېرې تندې غورځم، له چا وکړمه پوښتنه څوک مني زما غوښتنه. دې ظالم ښار کې تاویږم د ماشوم غوندې جړېږم، یو تلاس نیسم سراکه بل تلاس نیسم سراکه، یو وایي ماف که میده نشته بل وایي زه پوډري ورک شه. خدایه داسې دنیاګیره د پوښتنې څوک مې نشته. ورځ مې تېره په دې حاج شپه کړم تېره قبرستان کې، کله کله په ډېران کې بیا سحر شي بیا راجګ شم بیا روان شم. یو وایي لاس نشته وروره بل وایي خپل نشته وروره، بل وایي کوڼ یې بل وایي کړون دي، بل وایي که په مفته مفته یې. نه وروره داسې نه ده، په سینه کې چې مې زړه دی سوره شوی پاتې نه دی. راشه ما ته رانږدې شه
وږ دې راوړې یو څه وایم دا قصه تا ته کوم ځوانه څوک به نه خبرې له مانه دا قصه تا ته کوم ځوانه څوک به نه خبرې له مانه یو چودنه دې یادېږي هغه غمجنه دې یادېږي هغه یو کور کې چې مړه و ټول په سرو وینو سره و پاتې شوی چې زخمي و راته مه ګوره چې ښه یم هغه بدبخته زخمي زه یم اوس د پروګرام په اخر کې د اکرم صاحب یو شعر وایم تورخم کې د هغې خلکو ظلمونه مردباد چترال کې د هغې خلکو بریدونه زندهباد د رئیس الوزرا د تقوادارې مینې زور دی دښمن ته د یعقوب ملا ګواښونه زندهباد او ملا صاحب برادر د اقتصاد لره ژوندی وي نړۍ ته متقي صاحب سفرونه زندهباد یو چا راته صفت د خلیفه صاحب د سخا کړ د مشر د سخا ټول صفتونه زندهباد او چې یو وار یې وکړل چې پلار به کې بیبله او چې یو وار یې وکړل چې پلار به کې بیبله د امر بالمعروف ولا حکمونه زندهباد د امر بالمعروف ولا حکمونه زندهباد د توجه څخه یو نه مننه